بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د کمپیوټر د زده کړې نوی پروګرام ته. په دې پروګرام کې به موږ تاسو د ایم ایس افیس ریلیټډ چې څومره پیکیجز دي هغه به تدریسو سټپ بای سټپ. زه سمپل راځم د تیر په څیر باندې یو ځل دلته د نوټپیډ پروګرام را اوپن کوم چې تاسو ته دې ساحه کې واضح ښکاره کیږي. نوټپیډ لیکم او نوټپیډ سمپل دې ځای نه زه اوپن کوم. همدې د نوټپیډ پروګرام په حصه کې زه د ایم ایس افیس لومړی انټروډکشن کوم چې ایم ایس افیس څه شی ده، فیچر یې څه شی دي، چېرته جوړ شوی او چا څنګه ده جوړ کړی ده. زه سمپل راځم دلته او دا فونټ سایز د نوټپیډ چې کوم ده دا به یو اندازه زه غټ کړم. موږ او تاسو ټول پوهیږو چې په ورځني ژوند کې ایم ایس افیس دا ډیر زیات استعمالیږي. لومړی راځم دلته لیکم افیس. موږ چې هر کله د ایم ایس افیس ذکر کوو د دې مخې ته د ایم ایس کلمه څنګه ده راځي. د دې ایم ایس معنا چې کومه ده، د دې ایم ایس معنا د مایکروسافټ دا هغه اداره وه چې دې دا د ایم ایس افیس او دې ته ورته په لسګونو باندې نور سافټویرونه څنګه دي جوړ کړي. د کمپیوټر د انټروډکشن په وخت کې ما تاسو ته ویلي چې دوه رقمه سافټویر موجود دي. جنرال لومړی چې کوم دغه ته سیستم سافټویر وایي او دویم قسم چې کوم دغه ته بیا وایي اپلیکیشن سافټویر. نو اوس دغه مایکروسافټ افیس چې کوم ده په خپله باندې همدغه د اپلیکیشن سافټویر یو قسم ده چې کومې کمپنۍ جوړ کړې ده، د مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړې ده. دغه کمپنۍ د دې مایکروسافټ د کمپنۍ چې څوک مالک ده، آتر چې کوم ده یا آنر چې کوم ده د مایکروسافټ، هغه بیل ګیټس ده. بیل ګیټس د دې کمپنۍ څنګه ده، هغه مشري په غاړه باندې لري بیل ګیټس. اوس د لومړي ځل دپاره چې کله دغه ایم ایس افیس پروګرام برابرېده په اول د اګست 1988 کې دا پروګرام څنګه شروع رامنځته شو. خو چې کله په دغه تاریخ باندې دا پروګرام رامنځته کېده نو په دې کې ځینې برخې د ایم ایس افیس چې شاملې وې، لومړی برخه هغه څه شی و، اولنۍ برخه هغه دې کې وینورډ پروګرام موجود و. وینورډ دویم پروګرام چې دې کې موجود و چې اوس هم دا پروګرامونه موجود دي هغه اکسل او دریم پروګرام چې په هغه وخت کې هم موجود او اوس هم موجود ده هغه پاور پوینټ یا پی پی ټي چې ورته وایي. دا درې واړه پروګرامونه څنګه وو په دغه وخت کې موجود وو. خو لیکن د وخت په تېرېدلو سره د همدغه ایم ایس افیس پروګرام کې یو اندازه انهانسمنټ راغی، تغییروالی راغی، بهتروالی راغی. لکه د مثال په توګه باندې د سپیلنګ چیک اپ کول. یو نوم غلط ولیکل شي، زه پر مثال راځم سپیل لیکم خو دې ځای کې د ای په ځای باندې ما ای ولیکل. ګوره دلته نه دا سهولت ما سره نشته، دا نوټپیډ ده. خو چې که چېرته بیا موږ راتلونکو کلاسونو کې اوس ایم ایس افیس باندې بحث کوو، هغلته به دا سپیلنګ په خپله باندې موږ تاسو ته اصلاح کیږي. همدارنګه د ډیټا انټیګریشن په نوم باندې یو بله موضوع څنګه شوه، دا هم په دې کې اضافه شوله. ایم ایس افیس یا مایکروسافټ افیس دا تر ټولو زیات چې استعمالیږي هغه د دې ډیسکټاپ ورژن ده. دا اوس چې په دې کمپیوټرونو کې دا استعمالیږي نو مایکروسافټ افیس تر ټولو زیات چې استعمالیږي هغه په کمپیوټرونو کې استعمالیږي.
همدارنګه په موبایلونو کې سمارټ فونونو کې هم څنګه دي په زیات اندازه باندې دا استعمالېږي مګر تر ټولو زیات چې کوم دغه په دغه ډیسکټاپ یا کمپیوټرونو کې څنګه ده استعمالېږي. یوه خبره باید په یاد باندې ولرو چې مایکروسافټ آفیس یا ام اس آفیس چې موږ تاسو ورته وایو دا په 15 ډیفرنٹ لانګویج باندې څنګه ده دا موجود ده 15 ژبو باندې څنګه دا موجود ده لکه انګریزي فرانسوي مختلف قسمه داسې ژبې څنګه دي موجود دي. مایکروسافټ آفیس چې کله په لومړي ځل باندې جوړېده د دې هدف دا و چې د یوې ادارې دا څومره مینوال کارونه چې کوم دي کاغذي کارونه چې موږ تاسو ورته وایو چې دا مینوال کارونه دا کنورټ کې تبدیل کې چاته د یو اپلیکیشن یا د سافټویر یا د کمپیوټر په مرسته باندې دا کارونه څنګه شي دا تر سره کړي. دا د دې څنګه هغه مین ایم اوس چې موږ تاسو دلته کوم ام اس آفیس وایو د ام اس آفیس مختلف قسمه ورژنونه موجود وو چې دا غیر جملې د مثال په توګه باندې زبېل د ذکر کما ام اس آفیس 2003 همدارنګه ام اس آفیس 2000 او بیا همدارنګه ام اس آفیس 2000 او لس او 2014 همدارنګه اوس چې کوم راوته ده 2014 دا مختلف قسمه د ام اس آفیس څنګه ورژن نو موږ تاسو به کوشش کوو چې د ټولو لیټیسټ ورژن باندې کار وکړو او که لیټیسټ نشي دا 2013 باندې خو باید همیشه مو کار وکړو. په دې کې 2013 ام اس آفیس کې موږ چې به تاسو ته تدریس کوو لومړی به تر ټولو وینورډ په تدریجي شکل سره تدریسوو. وینورډ په وینورډ کې څه شی موجود دی ګوره دې کې ټیکسټ ډاکومنټ موجود دی پیپر جوړول کتاب لیکل مختلف قسمه کارونه کول دا به ډیټیل سره د وخت په تیریدو سره بیا وایي. دویم پروګرام چې موږ به دې برنامه کې تدریسوو هغه ایکسل ده او د ایکسل په اساس باندې به موږ څه کوو کمپلیکس ډیټا د دې حل ریاضیکی کارونه محاسبوي کارونه دا به څنګه کوي د دې سپریډ شیټ په اساس باندې به دا موږ تر سره کوو. سپریډ شیټ دا به دې په مرسته څنګه کی تر سره کی. همدارنګه دریم پروګرام چې به تدریسولو خیر سره هغه پاور پوینټ چې په دې کې به مختلف قسمه پریزنټیشن څنګه دي دا برابرېږي. پریزنټیشن اکثره دا ټول د پاور پوینټ د پروګرام په مرسته برابرېږي. او لاست ون بیا هغه څنګه د اکسس ده چې د دې په مرسته باندې بیا ډیټابیسونه څنګه دي جوړي. نو دا جنرال هغه انټروډکشن سو د ام اس آفیس باره کې راتلونکي کې به ان شاء الله یو پر یو تر ټولو بلومړی وینورډ پروګرام تدریسو ورپسې ایکسل پاور پوینټ اکسس. د تاسو ټول نه هیله کوم چې دغه برنامه چې په هر څومره وخت کې تر سره شو تر پای وګورئ ان شاء الله چې ډیر څه به ترې زده کوئ. انف فار ټوډے نیکسٹ کلاس د پاره به ان شاء الله فردر مخ وړاندې باندې ځو.